اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ او تیر درسونه مو هم زده شوي وي. نن تاسو ته د دوهم فصل په پیل کې یوه موضوع وړاندې کوم. هغه ده په دایره کې د اوږدوالي اړیکې. تعریف په دې ډول زده کړئ تاسې چې په یو هندسي شکل کې د کرښو د اجزاو ترمنځ اړیکې د اوږدوالي اړیکو په نوم سره یادیږي. کله چې په یو شکل کې د کرښو د اجزاو ترمنځ اړیکې موجوده شي، دې ته به د اوږدوالي اړیکې وایو. د دې موضوع سره تړلې یوه قضیه شته. د قضیې مفهوم دا دی چې که د یوه بهرني ټکي څخه په دایره باندې دوه متقاطع کرښې رسم شي، نو د دې متقاطع کرښو د ټوټه خطونو ضرب حاصل به یو د بل سره مساوي وي. د دې موضوع د ثبوت لپاره یا د دې قضیې د ثبوت لپاره د شکل ته پام کوو او دا په نظر کې نیسو. د پی بهرني ټکي څخه مو پر دایره باندې دوی متقاطع کرښې رسم کړي دي. نو دلته کولی شو ولیکو چې فرضیه مو دا ده چې پی بی او پی ډي دغه دواړه پر دایره متقاطع کرښې دي. پر دایره متقاطع کرښې دي. پر دایره متقاطع کرښې دي. او ترسیم هم دلته اړین دی. ترسیم په ترسیم کې دغسې کوو چې دغه د بي ټکی د سی سره نښلوو، د بي ټکی د سی سره نښلوو په دې ډول، او دغسې دې خواته هم. نو دلته په ترسیم کې باید یادونه وکړو چې ا ټکی ا د ډي سره او سی د بي سره نښلول. دا مو کومه برخه شوه؟ د ترسیم برخه شوه. زموږ او ستاسو لپاره د قضیې مطلوب دا دی چې پی ای دغه ټوټه خط ضرب پی بی د دې ځای څخه تر دې ځای پورې د دې ضرب حاصل به مساوي پی سی ضرب پی ډي. نو د دې مطلوب لاسته راوړل لپاره څه شی کوو؟ ثبوت کوو. ثبوت څه ډول سرته رسوو؟ اول دغسې وایو چې دغه د بي زاویه او ډي زاویه په خپل منځ کې مساوي دي، ځکه چې دواړه د ای سی یو قوس ته مخامخ پرتې دي. نو دا خبره تاسې باید ځان سره یاداشت ولرئ چې په کوم اساس بي او ډي زاویې سره مساوي دي. نو زه دلته لیکم چې بي زاویه مساوي ده د ډي زاویې سره. ولې چې ای سی قوس ته مخامخ پرتې دي. ای سی قوس ته مخامخ پرتې دي. او بله خبره دا چې په پی سی بی مثلث کې او په پی ای ډي مثلث کې په دواړو مثلثونو کې د پی زاویه شریکه ده. نو موږ ویلی شو چې پی زاویه هم مساوي ده د پی زاویې سره. دلیل به دلته یاداشت ونیسو چې څه ډول ده دغه د پی زاویه؟ مشترکه ده. څه ډول ده؟ مشترکه زاویه ده یا مشترکه ده. نو کله چې په دوه مثلثونو کې دوه زاویې مساوي شي، نو دریمي زاویه په خپله مساوي کیږي او مثلثونه یو بل ته ورته بلل کیږي. نو په دې اساس ویلی شو چې پی سی بی مثلث ورته دی د پی ای ډي مثلث سره ورته دی. کله چې مثلثونه سره ورته شول، نو موږ ویلی شو چې زولې باید متناسب وي. نو دغسې کولی شو ولیکو په پی ای ډي مثلث کې د پی ای زوله او په پی سی بی مثلث کې د پی سی زوله د دې دوو زولو نسبت مساوي کیږي. په پی سی بی مثلث کې د
پی بی زولا او په پی ای ډي مثلث کې د پی ډي زولا، یعنې د دې دوو زولو ترمنځ نسبت د دې نسبت سره څه ډول کېږي؟ مساوي کېږي، ځکه چې دا دواړه مثلثونه خپل منځ کې ورته دي. اوس که چیرې دا طرف وسط شي نو داسې کولی شو ولیکو چې پی ای ضربې پی بي مساوي کېږي پی سی ضربې پی ډي، چې دغه زموږ او ستاسې مطلوب و. ها ګران زده کوونکو، هیله ده چې د قاضیې په ثبوت او د موضوع په مفهوم باندې پوه شوي وای. غواړم دلته یو مثال هم تاسو ته وړاندې کړم. ښه، نو دلته فرض کوو دغسې چې مثال د پی بي اوږدوالی مثال 6 سانتي متر څخه عبارت دی، او د پی ای ټوټه خط مساوي کېږي 4 سانتي متره، او د پی ډي خط مساوي کېږي مثال 8 سانتي متره. نو په داسې حالت کې به د پی سی ټوټه خط اوږدوالی څومره وي؟ قاضیان مو دغسې لیکلي وه چې پی ای ضربې پی بي مساوي کېږي پی سی ضربې پی ډي. نو دلته د پی ای اندازه لیکو 4 سانتي متره کېږي هغه. پی ای فاصله کېږي 4 سانتي متره. نو دلته به ولیکو 4 سانتي متره ضربې پی بي 6 سانتي متره مساوي کېږي پی سی نامعلوم دی، هغه به خپل ولیکو ضربې پی ډي. د پی ډي پر ځای به 8 سانتي متر ولیکو. نو اول دواړه خواوې په 8 سانتي متر ویشو، په 8 سانتي متر دواړه خواوې ویشو. نو دلته به 8 سانتي متر اختصار شي، پی سی به مساوي شي، سانتي متر به د سانتي متر سره اختصار شي. دلته به اختصار وکړو 2 په 2 کې 4 او 2 په 4 کې 8. بیا اختصار کوی شو 2 په 1 کې 2 او 2 په 2 کې 4. دغه 2 د شپږو سره اختصاروی شو، 1 وارې 2 او 2 وارې 3 6. نو دلته په صورت کې څو پاتې شول؟ 1 ضربې 3. واحد څه شی پاتې شو؟ سانتي متر. نو موږ ویلی شو که دې خواته یې ولیکو یا دې خواته به یې ولیکو ټوله نتیجه، نو دغسې کولی شو ولیکو چې د پی سی خط مساوي کېږي 3 سانتي متر. پی سی ټوټه خط مساوي کېږي څو سانتي متره؟ 3 سانتي متره. نو په دې ترتیب کولی شئ تاسې دغه قاضیه زده کړئ او مثالونه هم پکې حل کوئ. کوشش وکړئ چې د کتاب مثال باندې فعالیت وکړئ. که چیرې مو ستونزه لرله ما سره رابطه وکړئ. د توجه او غوږ نیولو مو مننه.